کم وخت چې مشرکان ټوله د بیرته تګ دپاره تیار او آماده سوه، ابو سفیان د څو نورو کفارو سره د غره و یوې بلې لوري ته وختې او مسلمانانو ته یې ورنارې کړه. آیا په تاسې کې محمد شته؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل جواب مور کوي. ابو سفیان بیا نارې کړه آیا په تاسې کې ابو بکر شته؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل جواب مور کوي. ابو سفیان بیا نارې کړه آیا په تاسې کې عمر شته؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جواب ورکولو څخه منع کړه. ابو سفیان د بل چا پوښتنه ونه کړه، فقط د دغه درو نفرو پوښتنه یې وکړه، ځکه دی او د ده قوم په دې پوهېده چې د اسلام قیام په دغه درو نفرو سره دی. بیا نو ابو سفیان وویل که دغه کسان وژل سوي وي نو زموږ په تاسې هېڅ پروا نه کېږي، ځکه په تاسې کې نور هېڅ شان او شوکت نه دی پاته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نور صبر نسوای کولای، ودرېدی او په لوړ اواز یې ورنارې کړه، ویل ای د الله دښمنه، هغه کسان چې تا یاد کړه هغه ټول ژوندي دي، الله عز وجل هغه کسان پرېښول چې ته په خفه کېږې. ابو سفیان وویل زموږ ځینو نفرو ستاسې د وژل سوو کسانو پزې او غوږونه ور پرې کړه، خو دا داسې کار دی چې نه ما په هغه سره امر کړي دي او نه په خفه یم. بیا نو ابو سفیان د نصر او بري ناره وکړه. په دې جنگ کې د کفارو په کامیابۍ فخر او غرور کوي. په ډېر لوړ اواز یې نارې کړه اعل هبل. هبل هغه د قریشو بت دی، نو ده ویل لوړ سو هبل. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل آیا جواب نور کوي؟ دوی ویل څه ورته ووایو؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ووایاست الله اعلی واجل، الله جل جلاله تر ټولو لوړ او لوی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نارې کړه الله اعلی واجل. بیا ابو سفیان ویل موږ عزا لرو او تاسې عزا نه لرئ. عزا چې بل د ډبرو بت دی. سبحان الله، مشرکان د ډبرو په هغه بتانو فخر او غرور کوي چې دوی په خپلو لاسو جوړ کړي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل آیا جواب نور کوي؟ دوی ویل څه ورته ووایو؟ ویل ووایاست الله مولانا ولا مولا لکم، یعنی الله عز وجل زموږ دوست او مالک دی او تاسې لر دوست او مالک نسته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نارې کړه الله مولانا ولا مولا لکم. بیا ابو سفیان ویل دغه ورځ د بدر د ورځې په بدل کې ده او جنگ د سلوغې په شکل دی، کله لوړه وي کله کښته، یعنی کله تاسې کامیابه یاست کله موږ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویل تاسې زموږ سره نسئ برابرېدلی، زموږ مړي په جنت کې دي او ستاسې مړي په اور کې دي. ورونو ښه متوجه سئ، مسلمانان او کفار هیڅ کله نسي سره برابرېدلی. د مسلمانانو وژل سوي کسان جنت ته ځي او د کفارو د ابدي اور ته. بیا ابو سفیان وویل یا عمر ته یو وار ماته راسه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل واسه وګوره چې څه وایي. عمر رضی الله تعالی عنه ورغلی. ابو سفیان ورته ویل یا عمر په الله سره قسم در کوم چې موږ محمد صلی الله علیه و وسلم ووژي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا په والله او هغه دغه اوس ستا خبرې اوري. ابو سفیان ویل ته ماته تر ابن قمعه صادق یې. ابن قمعه خو ویلي وه چې ما محمد صلی الله علیه و وسلم ووژي، مګر عمر رضی الله تعالی عنه وایي هغه ژوندی دی. نو ابو سفیان ویل زه ستا خبره منم نه د ابن قمعه. ابن اسحاق رحمه الله وایي کوم وخت چې ابو سفیان او د ده ملګري رهیس وه نو یې نارې کړه زموږ او ستاسې وعده په راتلونکي کال کې په بدر کې ده، یعنی پر کال دا شپې به بیا په بدر کې سره جنګېږو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو اصحابو څخه یوه نفر ته وویل ورته ووایه هو دغه وخت او هغه ځای زموږ او ستاسې په مابین کې وعده او موعد دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل چې په مشرکانو پسې ورولځه او وګوره چې دوی څه شي کوي او مقصد یې څه دی. که اسان ګوښه کړې وه او پر اوښانو سپاره وه نو دوی مکې مکرمې ته ځي، او که پر اسانو سپاره وه اوښان یې دغسې ورسره بیول نو یې د مدینې منورې اراده ده. او زما د قسم په هغه ذات وي چې زما نفس د هغه په قدرت کې دی چې د مدینې منورې اراده وه زه به هلته پسې ورسم او هلته به جنګ ورسره وکړم. علي رضی الله تعالی عنه وایي زه په مشرکانو پسې وروتم، ګورم چې دوی څه شي کوي او چیرې ځي. ومې لیده چې اسان یې ګوښه کړه او دوی پر اوښانو سپاره سوه، مخ پر مکه مکرمه رهي سوه. ورونو د بحث په دغه حصه کې باید د احد د وژل سوو کسانو یا شهیدانو او زخمیانو یو څه متفرقات کیسې درته بیان کړم. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې قریش د میدان جنګ څخه ولاړه او مسلمانانو دا موقع پیدا کړه چې په خپل وژل سوو کسانو او زخمیانو پسې وګوري، نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم زه ولېږلم چې په سعد ابن ربیع رضی الله تعالی عنه پسې وګورم او راته ویل که د سعد ولیدی زما د طرفه سلام ورته ووایه او ورته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وایي څه حال دی. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي زه په میدان جنگ کې په وژل سوو کسانو کې ګرځېدم چې سعد ابن ربیع مې په داسې حال کې ولیدی چې د ژوند آخري ساوي یې کښلې
او اویا ځای زخمي شوی و. ځینې زخمونه یې د تورو وه، ځینې د نیزو او ځینې د غشو. نو ما ورته وویل یا سعد، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سلام درته وایي او پوښتنه دې کوي چې څه حال دی. سعد ابن ربيع ویل پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې سلام وي او ورته ووایه یا رسول الله د جنت بوی حسوم. او زما قوم انصارو ته ووایه که په تاسې کې د سترګو د رپولو قدرت پاته و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دشمن ورسېدی، بیا نو د الله جل جلاله په حضور عذر نه لري. او په دغه وخت کې پاک روح د بدنه جلا سو. هلته په زخمیانو کې یو نفر و چې نوم یې عمرو بن ثابت و او خلقو اسیرم ورته ویل. دغه اسیرم کافر و. مخکې چې به مسلمانانو هر وخت اسلام پر ارزاوه ده به انکار کاوه او اوس په زخمیانو کې پروت دی او د ژوند آخري لحظې دي. مسلمانانو یو د بل سره وویل دغه اسیرم څنګه راغلی دی؟ دوی خو د اسلام څخه منکر و. دا یو په خپله د اسیرم څخه پوښتنه وکړه، ویل د قومیت په سبب راغلی یې که دې اسلام ته رجوع کړې ده؟ اسیرم ویل بلکې اسلام ته مې رجوع کړې ده، پر الله او رسول الله مې ایمان راوړی دی او بیا مې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا جنګ وکړي تر څو چې دغه حال مې دی چې تاسې یې وینئ. او په دغه وخت کې وفات شو. صحابه کرامو د ده حال ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دی د اهل جنت څخه دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې دغه اسیرم هیڅکله د الله جل جلاله دپاره یو لمونځ هم نه و کړی. مسلمانان په زخمیانو کې پر قزمان پیښ شوه. هغه قزمان چې د پهلوانانو او قهرمانانو غوندې جنګ یې کړی و. یوازې ده اووه یا اته نفره مشرکان وژلي وه. ستاسې به په یاد وي چې 3 نفره یې د کفارو د بیرغ پورته کوونکي ووژل او اوس په داسې حال کې پروت دی چې زخمو د کاره ایستلی دي. نو مسلمانانو دی د بني ظفر و کورو ته یوړي. مسلمانانو د جنت زیری ورکول چې تو خو غازي سوې او که مړ سې شهید هم یې. قزمان ویل په والله ما د بل شي دپاره جنګ نه وی کړی مګر د قوم په خاطر، او که د قومیت حساب نه وای ما به جنګ نه وای کړی. کوم وخت چې بیا د زخمو د درد څخه په تکلیف سو نو یې ځان په خپله ووژي. کوم وخت چې به دغه قزمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یاد سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وفرمایل چې هغه د اهل النار څخه دی. ورونو دا د هغه مجاهدینو مصير او نتیجه ده او ځای اور دی چې دې له اعلاء کلمت الله څخه د بل هر مقصد لپاره جنګیږي، مثلا د قومیت، حزب، کرسي یا داسې نور. نو د قزمان پر عکس هلته د بني ثعلبه د یهودو څخه یو نفر په وژل شوو کسانو کې پروت و چې مخیرق نومېدی. مخیرق یهودي او په یهودو کې عالم هم و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و غزا ته د جمعې په ورځ د جمعې تر لمانځه وروسته ووتی یا د مازدیګر تر لمانځه. په دغه شپه کې د جنګ امادګي ونیول سوه او په سهار کې چې د شنبې ورځ وه جنګ پیښ سو. الله جل جلاله په دغه ورځ د مخیرق په زړه کې ایمان داخل کړي او د شنبې په ورځ یې په یهودو کې غږ وکړي، ویل والله تاسې ښه پوهېږئ چې دا هغه نبي دی چې تاسې ته په تورات کې ذکر شوی دی او د ده علیه الصلاة وسلام کومک پر تاسې لازم دی. نو در ولاړ سئ او د ده صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا جنګ وکړئ. یهودو بهانه او پلمه کول، ویل یا مخیرق ته پوهېږې چې نن شنبه ده او د شنبې په ورځ الله جل جلاله پر موږ جنګ حرام کړی دی. مخیرق ویل اوس تاسې ته شنبه نسته، تاسې په دغه بهانه غواړئ چې نبي یوازې جنګ وکړي او تاسې ناست یاست. نو ده خپله اسلحه ورسره واخیسته او ویل که زه ووژل شوم زما مال د محمد دی، هر څه چې په کوي د ده خوښه ده. نو دی یوازې رهي سو او د جنګ میدان ته داخل سو. پس له یو څه جنګ کولو شهید ووژل سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک غواړي چې داسې جنتي ته وګوري چې په ټول ژوند یې و الله جل جلاله ته یو لمونځ نه وي کړی، دغه مخیرق ته دې وګوري. سبحان الله، په ټول ژوند یې یو لمونځ نه و کړی، مسلمان سو بیا ووژل سو او جنت ته داخل سو. و هر هغه چاته چې د الله جل جلاله د جنت اراده وي دغسې ورته اسانه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي جنت و تا ته ستا د چوټې تر بند نږدې دی، خو وروره زما او ستا څخه یو څه حرکت غواړي. په خپلو اعمالو کې یې باید یو څه اراده ولرو. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې په نصیب کې. د شهیدانو د جملې څخه یو هم عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه. عمرو په پښه ګډ و. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنګ آمادګي نیول ده هم د وتلو نیت وکړي. اولادو یې ورته وویل پلاره ته ګوډ یې، معذوره یې، الله جل جلاله ستا څخه جنګ او جهاد ساقط کړي دي، ته معاف یې. ده ویل زه غواړم چې په دغه ګوډه پښه جنت ته داخل سم. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د جنګ کولو اجازه وغوښته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د وتلو اجازه ورکړه او په دغه جنګ کې شهید شو. کوم وخت چې د احد د ورځې شهیدان راټول او سره یو ځای سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی او ویې فرمایل زه پر دغو کسانو شاهد یم
او هیڅ داسې زخمی نشته چې د الله جل جلاله په لار کې زخمی سي مګر الله عز وجل به د قیامت په ورځ راپورته کوي او د زخم څخه به ویني بهیږي داسې ویني چې رنگ به د وینو وي او بوی به د مشک وي. اوس نو ځینو مسلمانانو خپل شهیدان مدینه منورې ته وړل چې هلته ښخ کړي هر یو خپل قریب اخیستي او وړي مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر وکړي که چا د مسلمانانو د شهیدانو څخه یو څوک وړي وي بیرته دې راوړي چې ټول شهیدان دلته د خپل شهادت پر ځای شخصي او غسل هم ورکوي فقط زغري او اسلحې ځنې ایسته کوي او په خپلو کالو کې یې ښخ کړي. د جابر ابن عبدالله د عمه میړه او ورور یې شهیدان سوي وو نو دې پر یوه اوښ د خپل خاوند او د هغه د ورور جسدونه اخیستي وو چې مدینې منورې ته یې یوسي دا په لار کې وه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر ورورسېدی هغه دوه یې بیرته راوګرځول او د مسلمانانو د شهیدانو سره په احد کې ښخ کړه سول. د مسلمانانو شهیدان یې دوه یا درې نفره په یوه قبر کې ښخول. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به پوښتنه کول چې د کم یو ډېر قرآن مجید په یاد وو و هر یوه ته چې به اشاره وسوه په لحد کې به هغه د قبلې و طرف ته د مخه کاوه او دوه نفر به په یوه کالي کې سره یو ځای کول یعنی کفن خو نه ورکول کېدی مګر هغه سربیره پټو یا چادر چې به پر اچاوه دوه نفر به په یوه چادر کې پټول. دا د مسلمانانو د غریبۍ او مسکنت حالت وو او دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې د قیامت په ورځ زه پر دغو خلکو شاهد یم. عبد الله ابن عمرو ابن حرام د جابر رضی الله تعالی عنه پلار او عمرو ابن جموح په یوه قبر کې ښخ کړه سوه ځکه په ژوند کې هم د دوی دوه په مابین کې دوستي او محبت وو. د شهیدانو د راټولولو په وخت کې د حنظله رضی الله تعالی عنه جسد ورک وو پس له درزېدلو او لټولو یې هلته ګوښه د ده جسد پیدا کړي چې پر یوه لوړه مځکه پروت وو او اوبه ځینې څڅېدلې. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و اصحاب کرامو ته وویل چې ملائکې وده ته غسل ورکوي او بیا یې وفرمایل چې تاسې د ده د ښځې څخه پوښتنه وکړئ چې د ده څه قصه وه هغه د ده د شپې خبر ورته ووایه نو ځکه وحنظله رضی الله تعالی عنه ته غسیل الملائکه ویل کېږي یعنی هغه څوک چې ملائکو غسل ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت نو خبر او اوس خپل اکا او رضعي ورور ولیدي چې وژل شوی دی پزه او غوږونه یې پرې سوي دي نس یې سیر سوی دی او انه یې پر ځګر پرته ده. داسې منظر او مشهد دی چې په هر اندازه سره انسان فکر کوي تر هغه هم غمجن حالت دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه حال په لیدلو سره ډېر غمجن سو او ژاړي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمه صفیه رضی الله تعالی عنها راغله غواړي چې خپل ورور حمزه رضی الله تعالی عنه وویني. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دې زوی زبیر رضی الله تعالی عنه امر کوي چې په یو قسم سره دی دا د دې څخه وګرځول سي چې خپل ورور وویني مګر دی وویل ولې مې د ورور د لیدلو څخه منع کوي زه خبره سوم چې زما د ورور پزه او غوږونه یې ورپرې کړي دي او دا هم د الله جل جلاله په لار کې موږ په دې کار نه راځي مګر زه د دې کار اجر او ثواب د الله جل جلاله څخه غواړم او ان شاء الله صبر به وکم. بیا نو راغله خپل ورور یې ولیدی دعا یې ورته وکړه انا لله و انا الیه راجعون یې وویل د مغفرت طلب او غوښتنه یې ورته وکړه. ورونو او خوندو دغه ته صبر وایي چې انسان د هر غم او مصیبت په اوله مرحله کې صبر وکړي او د الله عز وجل په تصرف راضي سي کنه په وروسته کې خو هر څوک د خپل بې وسۍ په سبب راضي کیږي په وسه یې څه نه وي پوره نو وایي صبر مې کړی دی خو اصلي صبر هغه دی چې د غم او مصیبت د پېښېدلو سره یو ځای ووایي چې د الله عز وجل په قضا خوښ او راضي یم هو په پټه خوله او بې له شکایته ژړا دا انساني رحم او عاطفه ده د هغه څخه شرعي منع هم نشته خو شکایت او په لوړ اواز سره ژړا منع او ګناه ده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر وکړي چې حمزه رضی الله تعالی عنه دی د عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه سره یو ځای ښخ کړه سي ځکه عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د حمزه رضی الله تعالی عنه د خور زوی او رضعي ورور وو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي هیڅ کله موږ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم داسې سخته او شدیده ژړا نه ده لیدلې لکه پر حمزه رضی الله تعالی عنه چې یې ژړل. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم حمزه رضی الله تعالی عنه د قبله و طرف ته کښېښاوه او دی صلی الله علیه و وسلم ورته ودرېدی په دونه شدت سره یې ژړل چې موږ یې د ژړا سګلي اورېده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر خپل اکا حمزه ابن عبد المطلب په ډېره شدیده ژړا ژړل او ویې فرمایل والله زما په ژوند تر دغه سخت او غمجن حال نه دی راته پېښ شوی. ورونو او خوندو د احد د شهیدانو منظر او مشهد د لیدونکو دپاره ډېر غمجن او زړه دردونکی و په لیدلو سره یې اینې خورینېدلې. خباب رضی الله تعالی عنه وایي د حمزه رضی الله تعالی عنه دپاره کفن یا د بدن د پټولو دپاره بې له یوه کوچني پټو څخه بل شی نه موجود چې
چې پر سر به ورواچاوه پښې به لڅې سوې، چې پر پښو به ورواچاوه سر به لڅ. نو هغه کوچنی پټو یې پر سر ورواچاوه او د پښو د پټولو دپاره یې پر پښو واښه ورواچول. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې تر ما ښه او بهتر و ووژل سو او په داسې یو پټو کې تپن کړه سو چې سر به ورپټ کړي پښې به لڅې سوې او چې پښې به ورپټې کړې سر به لڅ سو. خباب رضی الله تعالی عنه وایي چې بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم راته وویل چې سر یې ورپټ کړي او پر پښو یې واښه ورواچوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د احد د شهیدانو د ښخولو امر وکړي او په دغه طریقه سره د احد شهیدان پر هغه ځای او پر هغه میدان جنگ بېله غسله او کفنه په خپلو کالو کې ښخ کړه سوه. امام احمد رحمه الله روایت کوي او وایي کوم وخت چې د احد په ورځ مشرکان د میدان جنگ څخه ولاړه رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل سم او برابر ودرېږئ چې زه د خپل رب عز وجل حمد او ثنا ووایم. اصحاب کرام هم د ده صلی الله علیه و وسلم تر شا صف صف ودرېده او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دعا داسې شروع وکړه: اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ورونو دغه دعا په یاد کړئ، ډېره ښه بابرکته او جامعه دعا ده. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د شهیدانو د ښخولو څخه فارغ سو او د خپل رب عز وجل حمد او ثنا یې وویل، د خپلو پاته ملګرو سره د مدینې منورې پر طرف رهي سو. لکه څرنګه چې د جنگ په جریان کې د مؤمنو او صادقه مسلمانانو حب او فداکاري ښکاره سوې، دغه رنګه په لار او مدینه منوره کې د مؤمنه او صادقه مسلمانو ښځو حب او فداکاري ښکاره سوې. ورونو د مسلمانانو د مرګ او ژوبلې خبرونه و مدینې منورې ته رسېدلي دي او هره ښځه په دې انتظار ده چې څوک او کم قریب دې وژل سوی وي او تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د صحت او سلامتیا په انتظار کې وي. د مدینې منورې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو په مخه حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها ورغله. اول د دې د ورور عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو خبر ورته وویل سو. دې انا لله و انا الیه راجعون وویل او د هغه دپاره یې د مغفرت دعا وکړه. بیا د دې د ماما حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو خبر ورته وویل سو. بیا یې هم انا لله و انا الیه راجعون وویل او د هغه دپاره یې د مغفرت دعا وکړه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د حال پوښتنه یې کول. بیا د دې د خاوند مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو حال ورته وویل سو. دلته نور صبر نسوای کولای، په ژړا او غلبلو سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل بېشکه چې میړه د ښځې لپاره په یوه درجه او مقام کې دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانان د بني دینار د قبیلې څخه پر یوه داسې ښځه ورغله چې میړه، ورور او پلار یې په احد کې شهیدان سوي وه. و دې ته د دې د دغه اقرباو د وژل کېدو خبر وویل سو. دی ویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم څنګه دی؟ دوی ویل الحمدلله هغه په خیر دی. دی ویل ما ته راوښوي یا راښکاره یې کړي چې زه ووینم. خلقو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و طرف ته اشاره وکړه چې هغه دی. ښځې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولیدي نو یې څه وویل؟ سبحان الله. ښځې ویل یا رسول الله تر تا وروسته هر غم کوچنی دی. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مور د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و طرف ته په ځغستا ورهي سوې وه.
سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوده قیزه یا تناو یې نیولې وو، ویل یا رسول الله دغه زما مور ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مرحبا بها، یعنی دې ته ښه راغلی وایم. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودې ته ودرېدی. دا چې ورنږدې شوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودې ته د دې د زوی عمرو ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ورور و د شهادت تصلا ورکول. دې وویل یا رسول الله دا چې ته مې جوړ روغ ولیدې نور ټول غمونه کوچني دي. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه کسانو و کورنیو ته دعا وکړه چې په احد کې شهیدان شوي وو. او بیا یې د سعد رضی الله تعالی عنہ و مور ته وویل یا ام سعد تا ته زیری در کوم او ته د هغه نور و کورنیو ته زیری ورکړه چې د دوی وژل شوي کسان ټوله په جنت کې سره ملګري دي او د خپلو ټولو کورنیو دپاره یې شفاعت کړی دي او شفاعت یې هم قبول سوی دی. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مور وویل یا رسول الله موږ راضي یو او تر دې وروسته به څوک پر هغو ژاړي. بیا د سعد رضی الله تعالی عنہ مور وویل یا رسول الله د شهیدانو و پاته کسانو ته دعا وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الهی د دوی د زړو څخه غم ایسته کې او د دوی مصیبت په خوشحالي ور بدل کې او د دوی و پاته کسانو ته ښه سرپرست او پالونکی ورکړي. ورونو او خوندو، موږ او تاسې باید حب د اسلام او محبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغو کسانو څخه زده کړو. دا هغه کسان دي چې پر اسلام او مسلمانېدو یې 3 کاله نه دي تېر سوي، هغه یې قرباني او فداکاري وي او دا یې صدق او اخلاص دی. موږ او تاسې چې د زیږېدلو په وخت کې مو د شهادت کلمې په غوږو کې ویل سوي دي او د مسلمان مور پاکې شیدې مو راوړلې دي، څه راته پېښه ده چې نن ورځ د یو څه مال او پیسو دپاره دین او ایمان الله او رسول الله هېروو. همیشنی جنت د څو ورځو په راحت مه بدلوئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغې ورځې په ماښام کې چې د شنبې ورځ 9 د شوال او 3 کال د هجرت و مدینې منورې ته ورسېدی. کوم وخت چې خپل کور ته ورغلی خپله توره یې و حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ته ورکړه او ویل ای لورې د دغه څخه وینې پرېمینځه، په والله نن یې وفا راسره وکړه. حضرت علي رضی الله تعالی عنه هم خپل توره و حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه، ویل د دې څخه هم ویني پرېمینځه، په والله نن یې وفا راسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کتا نن په اخلاص سره جنگ کړی دی نو سهل ابن حنیف او ابو دجانه هم ستا سره یو ځای په اخلاص جنگ کړی دی. ورونو د سیرت په کتابو کې تقریبا ټول روایتو پر دې اتفاق کړی دی چې د مسلمانانو ټول شهیدان او یا نفر وو او ډېر اکثریت هم د انصارو څخه وو. 15 نفره یوازې د انصارو څخه وژل شوي وو چې 40 نفره د خزرج د قبیلې څخه وو او 30 نفره د اوس د قبیلې څخه وو او 1 نفر د یهودو څخه وژل شوی وو. خو د مهاجرینو شهیدان فقط 4 نفره وو. مګر د مشرکانو وژل شوي کسان ابن اسحاق رحمه الله وایي چې د مشرکانو د وژل شوو کسانو شمیر 22 نفره دی. خو که دقیقه احصاییه وسی او د جنگ پر هغه ټولو تفاصیلو عمیق نظر واچول سي چې د سیرت په کتابو کې ذکر شوي دي او هغه چې د جنگ په مختلفو مرحلو کې د مشرکانو د وژل شوو کسانو یادونه کیږي، د هغو څخه دا نتیجه راوځي چې د مشرکانو د وژل شوو کسانو شمیر 19 نفره دی، نه 22 نفره. والله اعلم. پس له هغه څخه چې مسلمانان د احد د غزا څخه راغله، دغه شپه چې د یکشنبې شپه او د شوال د میاشتې 8مه شپه ده، په مدینه منوره کې د تیاسۍ په حالت کې تېره سوه. دا شپه په داسې ډول پر تېره سوه چې ټوله ستړي او هلاک وه، ټوک ټوک او زخمیان وه، څه تکلیفونه او زحمتونه پر تېر سوي وه. خو بیا یې هم په دغه شپه د مدینې منورې لارې او مدخلونه ساتل چې د شپې حمله راباندې ونسي او پر خپل قائد اعلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پیرې کولې، خاصتا که به بیا د یوه طرفه څخه یو آواز یا کړپی واورېدل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شپه په فکر تېره کړه. په دغه حالاتو کې فکر واخه، دا تشویش ورته پیدا سو که مشرکانو د خپلو ځانو سره دا فکر وکړي چې موږ خو د جنگ په میدان کې کامیاب سوو، مګر د دغه کامیابۍ څخه مو هیڅ فایده او ثمره لاسته نه راوړه، نو خامخا پر دغه خپل تګ پښیمانه کیږي او د نیمې لارې څخه به بیرته د مدینې منورې د حملې دپاره راوګرځي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا تصمیم ونیوی چې سهار به د مشرکانو د لښکر د شړلو دپاره پسې وروځي. د دغې ورځې په سهار کې چې د یکشنبې ورځ او د شوال 8مه وه، په پرون کې د احد جنگ و، د هغه جنگ وستړیا او زخمیانو ته یې نه وکتل. په سهار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غږ وکړي چې په کفارو پسې درووځي
او بل به هیڅوک نه را سره وځي بې له هغه کسانو څخه چې د پرون په جنګ کې یې ګډون کړی و. نه غواړي چې منافقین ورسره ووځي. عبدالله ابن ابی منافق راغلی ویل یا رسول الله زه در سره وځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا زما سره به بل هیڅوک نه وځي بې له هغو کسانو څخه چې په احد کې یې ګډون کړی وي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر سره مطابق مسلمانان سره راټولیږي، خپلو زخمو او ستړیاو ته ونه کتل، د کفارو د لښکر و ډیروالي ته ونه کتل او ویل سمعا وطاعتا، یعنی ستا امر اورو او اطاعت کوو. جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه هغه چې پلار یې پرون په احد کې شهید شوی و، هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی ویل یا رسول الله زما دا خوښه ده چې هر جنگ ته چې ته وځې زه دې ملګری یم. اوس ما پلار زه د پر نو لونو خلیفه پرېښی یم، نو ته ماته اجازه راکړه چې زه در سره ولاړ سم. سبحان الله، ځینې خلق د پاتې کېدو لپاره اجازه اخلي، خو جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه د تلو لپاره اجازه اخلي. دا هم د پاره د دې چې هغه د پلار وصیت یې هم عملي کړی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د تلو اجازه ورکړه. د مسلمانانو لښکر ډېر ژر تیار شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو فورا د کفارو په لښکر پسې حرکت وکړي. ورونو ښه متوجه سئ، د احد د جنګ ورځ د خپلو مشکلاتو سره سره پرون تېره سوې ده. دا هغه محمدي کمال دی چې اکمل البشر صلی الله علیه و آله وسلم په عسکري او مدني ژوند کې درلودی. په دغه غږ او وتلو یې داخلي دشمنان د مدینې منورې منافقان او خارجي دشمنان چې د مکې مکرمې مشرکان وو ټول وبېرول. نن چې د مسلمانانو ډېر نفر زخمیان هم دي په کفارو پسې رهي دي، تر داسې اندازې چې ځینې یې د زخمو په سبب پر اوښ نه سوای سپرېدلی، په غېږ کې بیا واخیسته پر اوښ بیا سپاره کړه. د مسلمانانو په جمله کې 2 زخمي ورونه هم وو، هغه چې زخم یې لږ او سپک و هغه بل ورور په شا وړي. څو د مسلمانانو لښکر و حمراء الاسد ته ورسېدي چې دغه ځای د مدینې منورې څخه 8 میله لرې دي او دلته یې واړول. په دغه ځای یعنی حمراء الاسد کې معبد ابن ابي معبد الخزاعي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او مسلمان شو. څوک وایي چې یا مسلمان نسو، پر هغه خپل شرک و. خدا د خزاعه قبیله که مسلمانان و که مشرکان د زړو میل یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته و. دا ځکه چې د خزاعه او بني هاشم په مابین کې پخوانی حلف موجود و. نو معبد ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا چې ستا په اصحابو کې دغه وژنه پیښه سوه موږ ته ډېره درنه تمامه سوه او موږ په دې خوشحاله کېدلو چې ته کامیابه سوی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې ابو سفیان ته ورسه او ویې بیروه. ورونو هغه تشویش چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د کفارو د بیرته راګرځېدو په سبب ورسره و، هغه حق او پر ځای و. ځکه کفارو چې په روحا کې واړول، روحا د یوه ځای نوم دی چې د مدینې منورې څخه 14 میله لرې دي. نو کفارو چې په روحا کې واړول یو پر بل ملامتي ویل. ځینو ویل چې تاسې اوس څه وکړه، د دوی شان او شوکت مو ورمات کړي او بیا مو نو دغسې پرېښول. هغه د مسلمانانو مشران اوس هم پاته دي، بیا به خلک دلته راټول کړي او جنګونه به درسره کوي. درځئ چې بیرته ور وګرځو چې دغه پاته کسان ټوله ووژنو. خدا معلومه خبره ده چې دغسې سطحي فکر او نظر د هغو کسانو د طرفه څخه و چې د دغه 2 ډلو قوت او معنویات یې په صحیح ډول سره نه سوای اندازه کولی. نو ځکه د دوی یو مشر او زعیم صفوان ابن امیه د دوی د نظر مخالفت وکړي او ویل یا قوم دا کار مه کوئ، زه بیریږم چې هغه کسان به در باندې راټول کړي چې په اول وار کې د احد د جنګ څخه پاته سوي وه او پوره شکست به درکړي. درځئ مکې مکرمې ته درځئ، اوس لا کامیابي ستاسې ده او که پسې ورغلاست زه دا فکر کوم چې شکست به ستاسې وي. خو د صفوان ابن امیه دغه نظر د اکثریت په مقابل کې مغلوبه سو. چا د ده نظر ونه منه او د مشرکانو لښکر پر دې اتفاق وکړي چې بیرته به مدینې منورې ته ځو او حمله به پر کوو. د مخه تر دې چې ابو سفیان خپل لښکر د مدینې منورې پر طرف رهي کړي، معبد ابن معبد الخزاعي ورسېدی. ابو سفیان چې د ده په اسلام نو خبر ویل یا معبد څه خبر در سره سته؟ معبد د ابو سفیان د اعصابو او روحیاتو سره شدید جنگ شروع کړي، غواړي چې معنویات یې ورمات او ضعیفه کړي. نو معبد ویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خپلو دونه ملګرو کې په تاسې پسې راوتلی دی چې ما یې مثل نه دی لیدلی. د قهر څخه و تاسې ته ایښي. د ده سره هغه کسان یو ځای سوي دي چې د احد په ورځ دې پاته سوي وه او پر هغه خپل پاته کېدو پښیمانه دي، او هغه کسان په دونه قهر او غضب کې وه چې ما یې هېڅکله مثل نه دی لیدلی. ابو سفیان ویل ویحک دا اوس ته څه وایه؟ معبد ویل په والله زما دا خیال دی چې ته به د دغه ځای څخه نه یې باسوي چې د هغو د اسانو تنجان به ووینې او یا به د هغه لښکر مقدمه د دغه غونډیو څخه راواوړي.
ابو سفیان ویل والله موږ د دې اراده کړې وه چې دوهم وار بیا حمله پر وکړو او بالکل یې د بینه یوسو. معبد ویل پام کوه چې دا کار ونه کړې، زه ستا لپاره نصیحت کوونکی او خیر غوښتونکی یم. دلته نو د مشرکانو د لښکر همت مات سو، بیره یې په زړه ننوتل. د خپل ځان کامیابي او سلامتیا یې په دې کې ولیده چې ژر مکې مکرمې ته ځان ورسوي. خو بیا هم ابو سفیان یو بل روحي او عصبي جنگ د مسلمانانو د لښکر په مقابل کې شروع کړ چې شاید په دغه طریقه سره د مسلمانانو د حملې څخه خلاص شو. هغه داسې چې په دغه وخت کې د عبد قیس د سپرو یوه ډله تېرېده چې د مدینې منورې اراده یې وه. ابو سفیان و دغه سپرو ته وویل تاسې زما یوه رساله محمد ته رسوئ چې زه به د هغه په مقابل کې کم وخت چې بیا تاسې مکې ته راسئ دغه ستاسې ټوله بودګان په اوسکو دربار کړم. هغه وویل هو ولې نه رسو؟ ابو سفیان ویل تاسې د خپله ځانه څخه محمد ته ووایاست چې قریش د یوې بلې ډېرې سختې حملې دپاره امادګي نیولې وه او ویل یې چې موږ به دا وار محمد او د هغه ملګري ټوله د بینه یوسو او داسې نورې خبرې یې ورته وکړې چې مسلمانان د دوی د تعقیبولو څخه منع کړي چې دا اصلا د ابو سفیان د طرفه د حقیقت خالي یوه لفظي مناوره وه او ده اصلا غوښته چې مسلمانان پسې ورنسي او دغه خپله اوسنۍ بیره او تېښته پټ کړي. خیر هغه د سپرو ډله په حمراء الاسد کې هغه د مسلمانانو د اړولو پر ځای ورغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه خبرې وکړې چې ابو سفیان ورته ویلي وې. دوی ورته ویل چې قریشو د بلې لوی حملې دپاره ډېر لوی لښکر جوړ کړی و او ځانونه یې تیار کړي وه. خو د سپرو دغه خبرو د مسلمانانو ایمان او توکل پر الله عز وجل نور هم ورزیات کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په جواب کې څه ورته وویل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. د ټولې دنیا په مقابل کې موږ ته یوازې الله کافي دی او الله څونه ښه کار جوړونکی دی چې دغه موضوع الله عز وجل د سورة آل عمران په 103 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. هغه کسان یعنی مسلمانان چې دوی ته ځینو خلقو وویل یعنی هغه د سپرو ډلې ورته وویل چې په تحقیق سره د مکې مکرمې خلق ستاسې د جنګ دپاره سره راټول سوي دي نو تاسې د هغو څخه وبېرېږئ یا یې ستاسې سره د بل جنګ دپاره نوره اسلحه او د جنګ سامان سره یو ځای کړي دي تاسې د هغو څخه وبېرېږئ. خو دغه بېرولو نور هم د مسلمانانو ایمان توکل او دلاوري ورزیات کړ او دوی وویل موږ لره الله کافي دی او دغه الله څونه ښه وکیل او کار جوړونکی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له راتګ څخه و حمراء الاسد ته نورې 3 ورځې هم دلته تېرې کړې. په یکشنبه هلته ورغلی و، دوشنبه، سهشنبه او چهارشنبه هلته پاته سو. پس له 3 ورځو تېرولو څخه یې بېرته و مدینې منورې ته حرکت وکړي. خو د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینې منورې ته حرکت وکړي مسلمانانو ابو عزه الجمحي شاعر ونیوي. ابو عزه الجمحي هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په غزا کې په بندیانو کې نیولی و او بیا یې د غریبۍ او د ډېرو لوڼو د درلودلو په سبب بېله فدیې ایله کړي. خو دا شرط یې پر کښېښاوه چې بل وار به زما او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنګېږي او ده هم دا شرط قبول کړي. خو بیا یې خپل عهد مات او خیانت یې وکړي او خلق به په خپلو اشعارو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو پر ضد پارول. یوازې دا نه بلکې په خپله هم د احد په جنګ کې د کفارو په ګټه ګډون وکړي. نو کوم وخت چې دغه ابو عزه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوسی د ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ما احسان وکړه او ما د خپل لونو د پاره پرېږده او دا وعده به در سره وکم چې بل وار داستا او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنګېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا هیڅکله دې نه پرېږدم. په مکه مکرمه کې به ناست یې پر مخ به لاس تېروې او وایې به محمد مې 2 واره خطا ایستی. مؤمن 2 واره د یوه غاره څخه نه وهل کېږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زبیر رضی الله تعالی عنه یا عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د ده په وژلو امر کوي او هغه یې غاړه ووهل. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته ورسېدی هلته یې د کفارو د یوه جاسوس په اعدامولو امر وکړي چې هغه جاسوس معاویه ابن مغیره ابن ابي العاص چې دغه معاویه د عبدالملک ابن مروان د مور د طرفه نیکه کېږي. چې د هغه قصه داسې وه کوم وخت چې د احد په ورځ مشرکان د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه دغه معاویه په مدینه منوره کې و حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ته ورغلی چې د ده د اکا زوی عثمان رضی الله تعالی عنه د ده دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه امان وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دې شرط امان ورکړي چې تر 3 ورځې زیات به په مدینه منوره کې نه تېروي
او که تر 3 ورځې وروسته دی په مدینه منوره کې ولیدل سو بیا یې ووژنو. کوم وخت چې د مسلمانانو لښکر و حمراء الاسد ته ولاړی دغه معاویه تر 3 ورځې زیات په مدینه منوره کې واوسېدی چې په دغه وخت کې د قریشو دپاره جاسوسي کول. کوم وخت چې د مسلمانانو لښکر مدینه منورې ته راورسېدی معاویه په تېښته د مدینه منورې څخه ووتی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم زید ابن حارثه او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما په دې پسې ولېږل. هغو ونیوي او ویې وژي. ورونو ځینې مؤرخین دغه د حمراء الاسد غزا ځان ته بیله او جلا غزا بولي چې دا مستقله غزا ده او نوم یې غزوة حمراء الاسد دی. خو په حقیقت کې دا مستقله غزا نه ده بلکې دا غزا د احد د غزا یو جز او د هغې پوره کېدل دي. ورونو دا د احد غزا وه چې ټولې مرحلې او تفاصیل یې په تفصیل سره درته بیان سوه. خو ډیرو بحث کوونکو او څېړونکو د دغه غزا پر نتیجه خبرې کړې دي چې آیا دغه غزا د مسلمانانو دپاره شکست بلل کېږي که یا. خو که موږ په دقیق نظر ورته وګورو او دغه جنګ و 2 حصو یا 2 صفحو ته وویشو په دې کې هیڅ شک نسته چې د جنګ په 2مه صفحه کې عسکري لوړوالی او تفوق د مشرکانو د لښکر او دوی وه چې پر میدان جنګ مسلطه وه. د ارواحو یا انسانانو تلفات د مسلمانانو په طرف کې ډېر او زړه دردونکي وه او د مسلمانانو یوې ډلې د شکه وتلې شکست وخوړی ځکه وتښتېدل او لاړل او د جنګ حالات د مشرکانو په نفع وه. خو بالمقابل هلته یو څو شی شته چې موږ د دې څخه منع کوي چې موږ ووایو چې په دې جنګ کې فتح او بری د مشرکانو وه. هغه دا چې اول د کفارو لښکر دا ونه کولی سوای چې د مسلمانانو مرکز یا معسکر یا قرارګاه ونیسي یا یې تر تسلط لاندې راولي